الهي ډیل که دې وکړي په کاروبار کې د مخه دې بیا څوک نشي دغه درې مهارتونه که ته یې پلای زده کړله بلا مکمل یې ته عموما په خپلو ویډیوګانو کې خپل مخ نه ښکاره کوې اواز دې یوازې راځي تا ځان په برانډ زړول دی ما برانډ په ځان زړولی دی دغه د بېعزتي اړولو کوم اړخونه چې دي دغه کمزوریان دي دا به چې خلک ونه کړي په کمو پیسو باندې ښه مارکیټینګ څنګه کولی شو د دې 3 سکند دپاره 3,000 4,000 تر 10,000 ډالرو پورې شاوخوا باندې دی ورکوي مارکیټینګ خپله څه شی دی تا د مارکیټینګ ډېره یادونه وکړه چې مارکیټینګ ماته ډېره ګټه رسول مارکیټینګ دی څه شی اوس وخت کې د ژر پیسه داره کېدو خوبونه چې څوک ویني هغه ژر راغورځېدای نسي دا یې ودرېږي هیڅ ارزښت نه لري په کاروبار کې چا که دغه یو عادت د کاروبار کې عملي کړي بیا فکر نه کوم چې معنا چې د خام کېدو څخه څوک مخه ونیسي په ننني یاران مجلس پودکاسټ کې به د مارکیټینګ او د کاروبار په هغو پټو رازونو خبر سو چې تر اوسه پورې به چا نه یاست په خبر کړي د مارکیټینګ په اصولو او د کاروبار د پرمختګ په ټولو لارو چارو باندې به خبر سو او دې پودکاسټ په پای کې به په دې باندې وپوهېدلی سو چې څنګه کولی سو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو ډېرې پیسې ترلاسه کړو په لږ مصرف باندې مارکیټینګ څنګه کولی سو یاران مجلس پودکاسټ د سپر زاهد مبلین لخوا څخه سپانسر کیږي ویډیو تر پایه پورې وګورئ او بیخي ډېر څه زده کړئ جمال خان الله دې راوله ښه یې په خیر یې خیریت دی کارونه په خیر دي بیخي شکر دی الحمدلله د هر څه څخه در مخه به دا راته ووایه چې تعلیم دې تر کومه ځایه پورې کړی دی تعلیم مې خپله ماسټري په هند کې کړې ده ښه په کومه برخه په حقوق کې بیا مې شارټ کورسونه په مارکیټینګ او په سوشل میډیا پلیټفارمو په دې شان کې ښه ماسټري دې په حقوق کې کړې ده او شارټ کورسونه دې د مارکیټینګ په برخه کې ولې بیخي ډېر سره لري دي نو علاقه و دغه مې زیاته وه د مارکیټینګ سره د مارکیټینګ په دې خاطر مې بیا کورسونه په دغه کې واخیسته و ویډیو ایډیټینګ و دا شان نو دونه هم درته وایم چې کومه پیدا چې ماته دا کورسونه را رسولې ده هغه ماسټري لا دونه نه حقوقونه نه ده در رسولې د کندهار موبایل سنټر په باره کې راته په ډېر لږ وخت کې ډېر شهرت ته ورسېدی او تر شا یوازې ستا لاس و دا څنګه وسو دا خو هغه کورس و ما درته ویل چې کومه ګټه راورسوله نو داسې و اصلا موږ د مارکیټینګ یو څه په اصولو پوه ورسره نو هغه و بیا دوکاندارانو دوی سره یو ځای سو نو دا یو کار مو سره وکړي مارکیټینګ خپله څه شی دی تا د مارکیټینګ ډېره یادونه وکړه چې مارکیټینګ ماته ډېره ګټه رسول مارکیټینګ دی څه شی د خلکو توجه په یو لار نه یو لار راجلبول بس چې په هغه توجه کې ستا عزت د لاسه ونه وځي دې طریقې ته مارکیټینګ ورته ویل کېږي نو نور یې خلک جلا جلا تعریفونه کوي زما په نظر یې دا ښه تعریف کېدای شي بلکل ښه تعریف دی مارکیټینګ عموما پر څو ډوله دی یو دودیز مارکیټینګ راځي یو انفلوئنسر مارکیټینګ راځي انفلوئنسر کې نو زموږ د کندهار تکړه ممثلین راځي ته خپله یو انفلوئنسر مارکیټر یې معنا یو شی راواخلې اوس زاید مبلین ته دغه ټارګېټ کړي دي ته انفلوئنسر یې نو چې دی راپورته کوي ټولو یې مهمه ډیجیټل مارکیټینګ ثمره نو په فیسبوک انسټاګرام دغه سوشل میډیا څه پلیټفارمونه چې دي پر دې باندې یو شی ښودل دا طریقې ته یې دا ډیجیټل مارکیټینګ سو یعنې اوس تر ټولو زیات چې استعمالیږي هم دغه دی یو آفلاین مارکیټینګ دی اوس بله ورځ مې یو انډیوال راغلی و د کابل څخه هغه ویله په غزني کې وایي فیسبوک نسته زه ورته په غزني کې چې شته ویله ته راډیو ښه کار کوي نو په غزني کې تر ټولو ښه مارکیټینګ د راډیو دی په یو ځای کې د اخبار ښه مارکیټینګ دی په یو ځای کې به معنا د آفلاین مارکیټینګ هم ډېر زیات کار کوي اوس دغه بانکونه بیا مسجدو ته ځي ساعتونه زړوي یا یې معنا دا اوس آفلاین مارکیټینګ دی اوس د روژې وخت راسي په روژه کې بیا خلک هغه دغه چاپوي چې روژه مات وخت دا دی دا د پیشلمي وخت دی بغل ته زاید مبلین مشلولی په اوسني کال کې یعنې د 2025 کال کې د مارکیټینګ کومې لارې چارې باید پر کار واچول شي په د 2025 کال کې دا اوس سمر خان یو سروې وسوله وایي هغه څوک ژر خان کېدای شي څوک چې د خلکو توجه راجلبولی شي یعنې په یو لاره نه یو لاره د خلکو توجه راجلبول دغه سړی به در ټول اوس هغه خبیب دی که چې لاس چې مازې داسې کړي قابل یم یوه خبره نه کوي مازې لاس داسې کړي دی د ټیک ټاک تر ټولو هغه غټ کریټر دی او غټې پیسې هم درته ورکوي اوس دغسې راواخله په ټیک ټاک کې نور کم یو مشهوره دی ډېر ولي الله ډېر مشهوره دی
خو دی ولي الله د خلکو توجه ځان ته راجلبولی شي. که دی کاروبار وکړي د دې ولي الله په رقم کاروبار به فکر نه کوم چې په څوک چې به وکړي، ولې دی توجه راجلبولی شي د خلکو. یعنې په 2025 کال کې سروې دا ښودلې ده څوک چې د خلکو توجه ډېر راجلبولی شي ژر په هغو اندازه ژر خام کېدلی شي. دا یې سروې شو. په کاروبار کې په لږ وخت کې یا په ډېر وخت کې ډېره ګټه کول یا ډېرې پیسې ګټل د دې راز څه دی؟ د کاروبار یو اړخ چې زه تا ته وایم د اوس ما په ویډیوګانو په دې شي کې نه دی ویلي ښه ما هم د یو چا څه اورېدلی دی دا شی به زه ستا د چینل له لارې څخه ووایم ښه چا که دغه یو عادت د کاروبار کې عملي کړي بیا فکر نه کوم چې معنا د خام کېدو څخه څوک مخه ونیسي. فرض کړه نن ما 1000 افغانۍ وګټلې د 1000 افغانو په اندازه فیصدي د چریټي معنا یو بکس ځان ته ایږدي چې 1000 افغانۍ مو وګټلې د خدای سره یو ډیل کوي ښه چې دا 1000 افغانۍ ما وګټلې خدای که ما 1000 وګټلې زه به 1.5% یا معنا د خپلې ګټې 1.5% ګټه به زه دا بکس ته ور اچوم. خدای ته بیا ماته یو څوک راواستوه زما زړه پر هغه مهربانه کوه دا شی ما زه هغه ته ورکوم. یعنې دا ستا حق دی. الهي ډیل که دې وکړي په کاروبار کې د مخه دې بیا څوک نسي نیولی یعنې هغه فیصدي ته خپله ټاکلی سي معنا 1.5% ټاکې 2% ټاکې. اوس د 1000 افغانو 1.5% څو افغانۍ راځي 15 افغانۍ 15 افغانۍ ورکړه د دې مخه بیا هېڅوک نسي رانیولی. یعنې په کاروبار کې که جیپلا یو الهي اړخ کاروبار ته ورکړي او الهي ډیلونه جیبش کې وکړل بیا ما هېڅوک چې بیا نسي ماتولی. عموما د کاروبار دپاره د ښه ګټې دپاره د شي ګران خرڅول مهم دي که د شي ارزانه رانیول مهم دي؟ ګرد عمر ګټه په خرید کې ده. شي ته به ګورې چې د دې شي ارزښت څونه دی په هغه ارزښت په اندازه درته قیمت کښېږدوه. خدای دې وکړي تا په 1 افغانۍ نه دي رانیولي خو دی ارزښت د زرې لري زرې لري که دی ارزښت د زرې درلودي او تا په 10 افغانۍ رانیولي او ته به زرې خرڅوي نو دا خو بار بیا غلطه شوه. مارکیټینګ د کاروبار دپاره یوازې اړین دی د ځان دپاره اړین دی د څه شي دپاره اړین دی؟ اوس زه ځان ته څنګه مارکیټینګ کولی شم که نه شم کولی؟ مارکیټینګ عمومي کور څخه راونیسه ګوره اوس پر پلار هغه زوی ډېر ګران دی څوک چې د پلار سره ډېر یعنې دغه چاپلوسي و دغه دا هم یو قسم مارکیټینګ دی داسې وبولئ. یعنې بیا مارکیټینګ یې داسې وبوله لکه ژوند چې ګسر کې هېڅ شخصیت جوړونه یې هر اړخ کې چې راواخلې مارکیټینګ یو ځای نه یو ځای لري. د کاروبار لپاره مارکیټینګ څومره اړین دی؟ د کاروبار لپاره هېڅ دی بې مارکیټینګه کاروبار بیخي زه بولم ګسرې کې. اوس دا ګوره جنس چې خرڅېږي دا خرڅ هم خپله مارکیټینګ دی. جنس چې خرڅ خلک یې یوسي بیا یو ځای کښېني خلک سره چې دا اوس ما را پلانکي سره نیولي دا پلانکي لفظ یادول دا خپله مارکیټینګ نو زه دونه وایم بې کاروباره مارکیټینګ وي بې مارکیټینګه کاروبار هېڅ امکان نه لري. دا چې تا وویله چې کاروبار بې له مارکیټینګ ډېر امکان نه لري چې کامیابه دي شي خپله د مارکیټینګ دپاره اړین شی څه دی؟ د مارکیټینګ دپاره 3 سکیله دي ښه دغه 3 مهارتونه که ته یې پلای زده کړله بلا مکمل یې ته یو ګرافیک ډیزاینینګ دی یو ویډیو ایډیټینګ دی او یو ډیجیټل مارکیټینګ دی. دا 3 سکیله که چا یې زده کړه د مارکیټینګ هغه اساس دی دغه ټول هغه ضروري شیان دي. دغه 3 سره شام بیا په لنډ ټکو تشریح کړئ په خاصه بیا دغه ډیجیټل مارکیټینګ دا بیخي ډېر اورېدل دی دا څه بلا ده؟ د ډیجیټل مارکیټینګ بیا ګوره ټوله سوشل میډیا پلیټفارمونه چې دي فیسبوک دی واتساپ دی ټیک ټاک دی د دې انالیټکس د دې الګوریتم پر دې باندې د اعلان تګ و راتګ څه رقم اعلان پر پوسټ شي پر څه وخت پوسټ شي دې ترکیب دغه ته دې ته ډیجیټل مارکیټینګ وایي یعنې تخنیکي موضوعاتو باندې مارکیټینګ دا ډیجیټل مارکیټینګ یو ګرافیک ډیزاینینګ دی او یو ویډیو ایډیټینګ دی. په افغانستان کې مارکیټینګ 100% خلک کوي او یا چې نه کوي کوم خنډونه شته په مخ کې؟ اکثریت خلک ورسره ناولده دي اوس کرا ورسره ولدېږي زه چې دونه فکر کوم نو خنډونه یوازې دا دي چې په دا ویډیو ایډیټینګ باندې سم نه پوهېږي او په وروسته په سکرپټ رایټینګ و په دې شي باندې په دې شي کې چې پوه شوې بلا خلاص. خو په دغه شانو دلته هغه په اصطلاح باندې کورسونه هم نشته لکه د انګلیسي ژبې سنټران چې شته یا دغه رقم د ژبو یا د ریاضیاتو سنټران چې شته د دې شانو د مسلکیان هم دلته نشته چې خلکو ترې وشي دا به څه پکو؟
په داسې اندازې باندې کورسونه شته په انټرنیټ کې شه په دغسې یوډیمي کورسونه دي یا نور دي په $12 په $8 $9 د خلکو د 4 کالو د 10 کالو هغه تجربې په دا $12 دی په تا باندې خرڅوي دا که جرانې وي دغه ژوند یې تقریبا په دا کورس باندې 360 درجې اوړي دغسې ما زم دا اوس زه کورسونه ښکاره کوم زه اوس هم په کورسو کې یم یعنې داسې میاشت نه ده چې ما به یو کورس نه وي رانیولی او پر هغه باندې $12 اوس چشتي چې 12 حساب کې 700 افغانۍ شاوخوا راځي یعنې 700 د 12 کالو تجربه د یو چا کمه ده لږ پیسې دي رښتیا هم د مارکیټینګ په باره کې تا وویله چې 3 جزء لري ویډیو ایډیټینګ دی ګرافیک ډیزاینینګ دی او سوشل میډیا مارکیټینګ دی دغه 3 شیان تر ډېره حده پورې ګران بیه تمامیږي په کمو پیسو باندې ښه مارکیټینګ څنګه کولی شو په کمو پیسو باندې ښه مارکیټینګ څنګه درته وایم اصلا داسې دی مارکیټینګ خپله یو پریکټس دی یو ایکسرسایز دی بس که یې روان باید چې واوسېږي درېږې به نه بس دغه ترې دا روان توب نو دا څه پیسې غواړي په اوس داسې اپلیکیشنونو شیان هم په بازار کې شته کیپ کټ دی اوس پرو ورژن هم شته مفت هم شته دغسې کینوا راواخلې مفت شته هم په پیسو باندې شته دغسې نو راواخلې وینک اپلیکیشن دی دغسې اکثریت ای آی اپلیکیشن دی پیډ ورژن هم لري مفت هم لري نو مفت یې ته کولی شي هم په پیسو کې نور اډوانس غواړې پیسو یې څخه غواړي نو اصلا دونه به درته وایم چې مارکیټینګ کې پیسې هېڅ ارزښت نه لري که ته په رښتیا شوق لرې که شوق نه لرې بیا نو خامخا پیسې مصرفېږي د خپلې تجربې څخه درته وایم ما چې کله مارکیټینګ شروع کړي هغه هم ستا د برکته چې تا په زوره په ما شروع کړي دا خبره درته کوم په ده په ما په زوره مارکیټینګ شروع کړی دي خیر ما چې کله مارکیټینګ را شروع کړي نو دوامداري مې نه درلوده یوه هفته ویډیو پورته کوي یوه هفته مه پورته کوو خوند یې نه راکوي بیا کله کله دا مارکیټینګ سړی کوي هلته یو څه شهرت پیدا کوي هلته یو څه پر ځان باور پیدا کوي دته نور هم خوند ورکوي نو بیا هم د هغه رئیس څخه نه دی پرېښي تر یو ځایه رسېدلي یو ځای ته رسېدلي نو لکه څنګه چې اوس ما مارکیټینګ شروع کوي ما ته ښه خوند راکوي په څه خاطر زه خلکو پېژندلم شهرت ته رسېدلم زما دکان ته خلک راتلله ما خپل مخ پکې راوستی ته عموما په خپلو ویډیوګانو کې خپل مخ نه ښکاره کوې اواز یوازې راځي دا ولې او ډېری خلک چې مارکیټ ته راشي حتی دکان ته درسي تا پېژني نه چې ته هغه نفر یې راغلي په تا پسې یې رښتیا ده د دې ورځې ښه د مخ ښکاره کېدو موږ په مارکیټینګ یو اصل دی برانډینګ د مارکیټینګ د مخه برانډینګ راځي په هغه کې یو نوم راځي د نوم ته ته کار کوي ما داسې وسنجول چې معنا دا زما اواز باید چې زما د برانډ اواز سي څه چې خلاصو چې زما اواز زما د برانډ اواز سي او زما برانډ زما په اواز ارزښت پیدا کړي وخت چې ارزښت پیدا کړي سړی باید جاوید موبایل وپېژني نه جمال چې دا شکل لري یعنی د ما غوښتله چې دا کومه لوګو چې زموږ د دکان ده دا زما اواز دا زما لوګو دغه وکړي نه زما څېره د دکان لوګو سي نو یوازنۍ تګلاره دغه وه چې ما غوښتل چې اوس نو ستا دا ستراتیژي وه چې مثلا تا غوښتی چې خپل اواز خپل نوم جاوید خزانه برانډ کړې یا جاوید موبایل برانډ کړې ما بیا غوښتل چې ځان برانډ کړم اوس مثلا د خدای کارونه دي یاران اکسسریز دي نه وه چلېدي نو بره به زه څه کوم بیا به زه بل شي ته کار کوم ما د هغه پر ځای دا غوره وبل چې زه ځان ته کار وکړم زه هر ځای ولاړ سم خلک ما ته راشي په دغه زما او ستا په حالتو کې کم یو غوره دی ستا په نظر یو شی چې زه دې وښیم ښه یو چې یو شي ته تا کې کار وکړې فکر نه کوم چې هغه نتیجه را نه وړي اوس که تا خپل ځان تا کې کار نه وای کړی فکر نه کوم چې ستا څېره چې دونه اندازه چې مخ ته تللی وای لکه دا اوس زه غواړم چې په جاوید موبایل پسې وزړېږم اوس تا یاران اکسسریز په ځان پسې زړولی دي څه چې خلاص فرض که زه یو خبره تا ته یو سوال زه ستاسې کوم وخت خو مرګ ژوند راځي وخت نه یې بیا به څنګه سي بیا خو خطر سو نو بیا خو برانډ پاته نه سو نو بیا خو جنومانه نسلونو ته برانډ پاته نه سو نو ښه لاره دا ده چې برانډ خپل دغه وګرځوي خیر دا نو فکرونه دي تګلارې دي زما د هغه رقم خوښ ما یاران نوم برانډ ګرځولی دي تا خپل نوم برانډ ګرځولی دي تا ځان په برانډ زړول دي ما برانډ په ځان زړولی دي خیر بیا غواړو په افغانستان کې یو خو نو نړیوال ملکونه دي په خاص په افغانستان کې د مارکیټینګ دپاره تر ټولو مهمې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا پلیټفارمونه کوم یو دي اوس افغانستان په څو حوزو باندې ویشل شوی دی هر حوزه کې جلا جلا اپلیکیشنونه دغه کې هر حوزه کې جلا جلا پلیټفارمونه دي ښه اوس په جنوبي غرب حوزه کې دی فیسبوک ښه چلیږي په کابل کې به انسټاګرام ښه چلیږي په
په جلال آباد په داسې هغه کې بیا ټیک ټاک دا ښه چلیږي، ولې د پاکستان دغه ډېر دی، په هغه ځای کې هم انسټاګرام ټیلیګرام ښه چلیږي. هغه ولایات ته په کتو سره او ستا پروډکټ ته په کتو سره چې ستا پروډکټ د کم ځای دی هغه پلیټفارم انتخابول تر ټولو ښه لاره ده. اوس که چیرې ته د کابل موزینه ده ته انسټاګرام وچلوه، که چیرې د کندهار موزینه ده ته فیسبوک وچلوه، یعنې د کندهار د خلکو دغه داسې په مجموع کې ته باید چې داسې زما نظر دا دی چې یو پلیټفارم باید چې ته وټاکې چې دې ته زما اول دی، دا بل مې دوهم دی، دا بل مې یعنې اے بي سی پلانونه باید چې ته ولرې. بس ما نه اول فیسبوک دی، بیا ټیک ټاک دی، بیا انسټاګرام دی. ستا را چیش دی؟ زما د خپل اول ټیک ټاک دی، پسې فیسبوک دی، بیا انسټاګرام دی، او دا ټول در مخه اوس غواړم چې اولیت یوټیوب ته وروباسم. اوس اول غواړم چې یوټیوب یې کومه ولې چې غواړم چې تر نړیواله یې ورسوم، یوازې پر افغانستان محدود نه سي. نو هغه د ټیک ټاک او د یوټیوب د دواړو د لارې څخه لکه څنګه چې تا نړیوال پلیټفارم ټاکلی دی چې شته یوټیوب دی، هغه فیسبوک نه ګوري. بس کټ مټ مارکیټینګ د هر حوزې ته چې ګورې بس هغه پلیټفارم باندې ګوره چې کوم یو ښه چلیږي هغه ټینګ کړه، پروډکټ خپله مخته ځي. غلطیان انسان په ژوند کې کوي، خو په مارکیټینګ کې هغه کومه غلطي ده چې ډېری خلک یې کوي چې باید ویې نه کړي. ګوره سوشل میډیا یو اړخ لري ښه، هم عزت درکوای سي هم بې عزته کوای دي سي. ډېر خلک د خپل د خلکو راجلبولو لپاره د خپل پروډکټ د خرڅولو لپاره داسې الفاظ کاروي چې هغه جنس پې ډېر ښکاره سي، خو هغه د عزت هغه دغه کېږي. دغه د بې عزتي اړولو کوم اړخونه چې دي دغه کمزوریان دي، دا به چې خلک ونه کړي ورسره. مارکیټینګ ته خلک څنګه هڅولی شي چې هغه راولاړ سي د خپل کاروبار دپاره مارکیټینګ وکړي؟ چې په ارزښت یې پوه سي خپله غله مارکیټینګ کوي. په دغه ارزښت یې څنګه پوه کولی شي؟ چې سودا یې ودرېږي سودا یې ودرېږي دی خپله مارکیټینګ ته مجبوره کېږي. اوس داسې د کندهار اکثریت خلک یا د افغانستان اکثریت خاص اوس د کابل خلک ډېر په مارکیټینګ پوه دي، یعنې سویه یې د کاروبار اوس لوړه دی. اوس د کاروبار سویه چې لوړېږي هر اړخ ته چې خلک متوجه کېږي یو اړخ یې د مارکیټینګ راځي، بیا وروسته په دې ارزښت یې دوی خپله پوهېږي. اوس دا زموږ د کاروباري کوم تګلاره چې ده دا موږ هغه سټیج ته رسېدلي نه یو چې موږ یې د مارکیټینګ په ارزښت باندې پوه سو. په افغانانو کې اعلانات خو ډېر نشریږي، هر کاروبار هر شخص د هر ممثل د خپلې خوا یو اعلان وړاندې کوي، یو تمثیلي پارچې په توګه د یو کروما په توګه د یو هرې لارې چې یو اعلان د خپل تولید دا وړاندې کوي. هغه کوم اعلانات دي چې ژر په خلکو کې نفوذ کوي، ژر نشریږي؟ کوم ډول اعلانات دي؟ ګوره یو فتنه ده، فتنه زموږ څه په ټولنه کې بیخي ډېر ځي، وایي فتنه بیخي غټ وزرونه لري، داسې یو د سوي میلیون یې سبا ټیچ کړي، او یو بې عزتي ده، خلکو ته بې عزتي. دا شیان زموږ په ټولنه کې اوس په دې اندازه باندې خلک توجه ورکوي، نه پوهېږم چې موږ خوښوو دغه شیان که ګسره کې ګرده خلک دغه شیان خوښوي، دا حرکت کوي. د چا پر چا هر انسان ځان ته یو ګلټي پلیژر لري. د ډېری خلکو داسې شیان خوښېږي چې هغه باید د چا خوښ نه سي، خو ویلی هم نه سي، او که د چا خوښېدلی نه داسې شیان به جوړېدلی هم نه. رښتیا ده. راځو یو څو پوښتنې د کاروبار په اړه کوو. د افغانستان په دغه اوسني اقتصادي شرایطو کې د بل چا سره کار کول ښه دي په معاش باندې که یا خپل شخصي کاروبار کول؟ فرق کوي. که چیرې زمینه د دې ته مساعده وه چې مطلب شخصي کاروبار وکړې، شخصي صحیح دي. ګوره ما زما یو انډیوال و، ما ورته ویل ته کاروبار شروع کړه، ده راولاړ سو 15 لکه افغانۍ یې درلودلې، څومره کاروبار وکړي. بس ما ته ویل زه چې په څه غذا بخته کړم، زه ورته هم څه چې وکړلو، بس دا 15 لکه خو مې ګرده بایلې. زه ورته نو تا څنګه شروع کړي؟ وایي ما خو د غوړو کاروبار شروع کړي، د 15 لکو افغانو غوړو مې رانیول، ټوله مې په دغه غوړو کې ول. ما تا تجربه درلوده؟ وایي یا. ما د یو چا سره شاګرد سوی وې؟ وایي یا. ما ویل نو ته به خامخا غلط ته رسېږي، پلا به تجربه پیدا کوې، بیا وروسته مطلب غلط ته به رسېږي. ده نو خوراکي باره بیا وروسته 15 لکه ټوله بایلې. نو خو ما ورته ویل ما تجربه خو چې نه درلوده ورور، ته داسې به دې کړي وای، اول به دې د 50,000 افغانو دې رانیولي وای، یا به دې ګس سره کې اول شاګرد سوی وای. دا څاره شاګردي پر مې درته ویل کیسه. یعنې هر پرمختللی تجار یو وخت یو شاګرد و، په یو وخت خامخا یا د پلار شاګرد تېر سوی دی، یا د ورور شاګرد تېر سوی دی، یا د یو بل ځای، بیا یې وروسته کاروبار دغه کړی دی. اوس زه اول د وارې شاګرد وم،
بیا مې وروسته کرار دغه واخیستل قدمونه واخیستل منا یو ځای ته اوس رسېدلی دغه رقم ته زه هم په خپله تر ډېره حده شاګرد پاتې سوی دغه یاران اکسسریز چې اوس دي دا زما د ژوند هغه لومړنی خپل شخصي کاروبار دی خو چې دی ستا خبره په تایید باندې د ډېرې شاګردیو څخه د هغو د تجربو څخه د هغو څخه هم دا زده کړي دي چې د خلکو سره څنګه خبرې کېږي شی رانیول کېږي څنګه شی خرڅېږي څنګه داسې نه دی چې بس یو دم بالا راغلي ورته ولاړ کاروبار پر مخ یو شی زر وښیم ګوره تجارت و دا شی دا په میراث نه دی دا په تجربه دی سوځېدو په سوخت هغه یو پوهېږي چې څوک سوځل سوی دی زه چې هر څه درته وایم چې زه داسې سوځل سوی یم داسې زور غواړي دا سوځل کېدل زه هغه احساس زه تا ته نسم درکولی تر څو چې ته خپله سوځل سوی نه د ښه کاروبار دپاره مثلا ما ډېر وخت شاګردي وکړله اوس زه بالا استاد شولم خپل یو دوکان راباسم د داسې یو ښه دغه دوکاندارۍ دپاره د ښه کاروبار دپاره اړین شی څه شي دی بې له مارکیټینګ هغه اړخ خو مو تشریح کړي بې له مارکیټینګ اړین شی څه شي دی ښه نیټورک ضروري دی او بل کرار حرکت ضروري دی نیټورک یعنې څنګه نیټورک معنا داسې دی چې ته باید په اړیکو پر بنیاد باندې دغه کړې اړیکې ډېرې ضروري دي په اول سر کې څوک کاروبار شروع کوي ته کوشش وکړه چې شاوخوا خلک دې مطلب کوشش دا کوه چې مطلب شاوخوا خلکو سره اړیکې ډېر وساتې فرض کړه زه اوس د ټوکرانو کاروبار کوم شاوخوا مې څوک غټ د ټوکرانو کاروباري دي د هغه سره کښېنه د هغه فکر و سوچ چې معنا دماغ ته راځي د هغه خبرې چې دماغ ته داخلیږي د هغه سره کښېنه او د هغه څه کوي د چا سره اړیکې ساتي د پور سیسټم څنګه ترتیبوي هر کاروبار خپل ځان ته د پور لیول و د نیټورک او بل قوي سټاف ډېر ضروري دی کارکوونکي اول سر بلا څوک داسې نه وي خامخا یو شاګرد باید داسې ټرین سي چې ستا په نشتون کې هم باید ستا کاروبار په مخه بوځي په اوسنیو کاروبارونو کې یو غټه غلطي چې خلک یې کوي ستا په نظر څه شي ده اوس د اندازې څخه د زیات پور راپورته کېدل ښه یعنې زه اوس د 1 لک افغانۍ دغه لرم د دماغ لیول لرم سویه لرم او زه راپورته کوم 10 لک افغانۍ یا 10 لک افغانۍ باندې زه دغه کوم یعنې دا 10 لک افغانۍ خو دا زما دماغ نشي سره اړولی اوس یې لیول د 1 لک افغانۍ دی یعنې اوس 1 لک افغانۍ اړولی سي کال بعد بیا 10 لکو ته رسېږي یعنې د وخت د مخه د ډېرو پیسو شتون دغه غټ دغه دی چې لیول دي د لکو افغانۍ او ته پر 10 لک روانې خامخا به یې کاروبار د شوق پر اساس که یا د بازار د ضرورت پر اساس باید وسي د بازار د ضرورت په اساس چې وسي کاروبار ډېر ښه دی او که چیرې د بازار ضرورت ستا د شوق وګرځېدی دا خو نو باره بیا وروسته دغه نوم وایم هم ثواب هم خورما ګورئ هابیز یو علاقهمندي شان دي یو معنا یو شی ته شوق نه ورسره لري علاقه دې نه وي مګر هغه ځای تا ته پیسې راګټي دا فرق کوي ګوره یو چا علاقه د پیسو د ګټلو سره یو ځای سي دا بلا هم ثواب سو هم خورما سو او که چیرې معنا علاقه او پیسې نه در ګټلې اوس د غټو هیوادو بچیان چې دي هغه علاقې داسې چې هغه خښتې دغه کې خټې وکړي نو خو دا خټې کول خو دته دغه دا علاقه سوله فرین پیسې نه ورکوي ځینې علاقې داسې دي اوس لکه ته د اکسسري سره علاقه لري خو هغه دې بیا وروسته بیرته بزنس هم ګرځېدلی دواړه سوله سره اوس ما د فرض کړه موبایلونو سره زه دونه شوق علاقه نه لرم زه د مارکیټینګ د استاذۍ سره ډېره علاقه لرم خو زه داسې نسم ویلی چې اوس زه خامخا به هلته ځم هغه به د علاقې دپاره کوم دا به د پیسو دپاره کوم استاذ خو یې ګوره زما استاذ یې د واوا استاذ یې د علي جان استاذ یې نو بله سله پکې استاذي ده د هغه نو بله خوشحالي ده یې ده کسل که زه چیرې 10,000 افغانۍ په کټ په خپل جیب کې ولرم او غواړم چې په دې 10,000 افغانو کاروبار شروع کړم کوم کاروبار باید شروع کړم او کېږي که نه کېږي امکان یې شته که یا زه به د کاروبار یو طریقه در وښیم پیسو د کاروبار دپاره هېڅ مهمې نه دي ښه پیسې هېڅ ارزښت نه لري په کاروبار کې څومره چې دماغ لیولې 10,000 مه یادوه 1,00,000 افغانۍ د دماغ لیولې 0 جیبې د دې 1,00,000 افغانو بزنس تجارت شروع کولی شي یعنې په 10,000 افغانو باندې په کاروبار مختلف سته اوس که چیرې ستاسې یوه د $1,00,000 وي او زه اوس تاته وایم چې ته یې لړۍ ودروه نو دا خو هم طریقه نه شم کاروبار دپاره دغونه به درته وایم چې په کاروبار لپاره پیسې هېڅ ارزښت نه لري بې ارزښته دي یعنې دماغ روسیویه چې څونه اندازه یې په هغه اندازه باندې ستا کاروبار یعنې فکر مهم دی فکر ډېر مهم
دغه پوښتنې ته راځم، د کاروبار لپاره پیسې مهمې دي که بخت یا زحمت؟ زحمت یې اړخ دی، خو پیسې مهمې دي، خو دونه اندازه مهمې نه دي چې ته فکر کوې چې که پیسې نه وي. ګوره زه یې خبر درته وشم، که چا بې پیسو کاروبار شروع نه کړي، هغه ته چې پیسې په لاس ورکړې هم یې نسي کولی. که به پیسو ونه کړي چا ته هغه ته چې پیسې په لاس ورکړي کولی نسي. نو پیسې د کاروبار لپاره هېڅ ارزښت نه لري. بلکل خبره تاییدوم، ځکه چې ما خپله یاران اکسسریز په بېله پیسو راشروع کړي دي. دونه پیسې وې چې د دوکان الماریانې جوړې شولې، نور ګرده کار تر اوسه پورې بېله پیسو روان دی. شیان ستا خرڅېږي، پیسې ځي و راځي، ما نه دي. دغه سټیج ته دا ستا سټیج ته فکر نه کوم چې په کندهار کې چې څوک ورسېږي. او اکثریت خلک د دې د خاطر تجارتونه نه دي شروع کړي، وایي زه پیسې نه لرم. پیسې ضرورت یې چې د پیسو تا به په چی شروع کړي؟ په دماغ دې وجنګوي چې معنا دا په پلانکۍ به دلته راواخلم. تجارت دی ده، د دې څه مال راواخه ده ته یې ورکړه، د ده څه مال راواخه ده ته یې ورکړه، د ده څه پیسې واخله د ده څه پیسې. مابین کې تا ته کمیشن پاس دې تجارت وایي. تجارت داسې نه دی چې زه پیسې مې خامخا وله کړي او هغه پیسې ما ته مال راوړي، مال به زه خرڅ کړم بیا پیسې. دا نه دی، دا هم یو طریقه ده. شراکت که یوازې کاروبار؟ فرق یې په ځینو ځایونو کې شراکت سره دی، په ځینو ځایونو کې یوازې کاروبار شوی دی. ګوره استعدادونه دي، انسان د خپل ځان څخه پوره نه دی. یو دوست یې په یوه شي کې مسلکي، ته په بل شي کې. ته ښه چارجران راوړی سې فرض کوه، یو بل یو بې ښه مارکیټینګ کولی سي، خو دا ته چارجران نه سې راوړلی، وی دی چارجران نه سې راوړلی او ته مارکیټینګ نه سې کولی، نو ضروري چې شوه شراکت. که ته د دې توانایي لرې چې معنا ښه قوي ټیم ولرې، ښه قوي سټاف ولرې، معنا دونه اندازه، بیا شراکت ضروري نه دی. بیا په هغه ځای کې ته یوازې کاروبار شروع کړه. زما په نظر خپله یوازې کاروبار پر بیا دی. ولې د شراکت جنجالونه چې مې لیدلي دي، ما خپله شکر شراکت نه دی کړی، خو د نور خلکو شراکتونه چې مې لیدلي دي، د هغو جنجالونه، د هغو د حسابو ترمنځ تفاوتونه، د هغو دا پیسه چې ده ډېر یو جالب خاصیت لري چې نه شراکت ډېر اسانه روان وي. نه وایي واخه ویې سوځه ور واچو تا ته څوک څه وایي. اما کله چې پیسې را روانې سي، د دواړو په زړونو کې دا شی پیدا سي، دا پیسې راځي چې د ده سره نیمه کوم، هغه هم دغه وایي دا پیسې راځي د ځای یوازې هم کولی شم. دا حرص دی، حرص دغه شی خراب دی. حرص که پلا په انسان کې زیات سو، باره فکر نه کوم باره نو بیا دا حالت ته رسېږي. ګوره حرصناک انسان بیا پر همسایه باندې بیا دی دغه کېږي. یعنې زه اوس هم اکثرت کاروبارونه ما شروع کړي دي په شراکتو باندې. شراکتونه یو ګټه دا ده چې رزق و خطر دې نیمایي دي. بس زه د یو چا سره موټر رانیسم، زه د لکو افغانو دغه لرم، لکه افغانۍ نور را سره دي، موټر په 2 لک افغانۍ دی. زه که راولاړ سم 2 لک افغانۍ په دې موټر ورکړم، که د موټر خرڅ نه سو نو خو زه خو شی نه لرم، نو راسه یو ملګري ورسره شریک. ګوره شراکت ګټه دا سو، رزق مو نیمایي سو، ګټه مو نیمایي سوه. په دې خاطر ډېر ضروري دی په ځینو ساحو، په ځینو ځایونو کې شراکتونه هم فایدې لري، په ځینو ځایونو کې بې دغه لري، تاوانونه لري. خیر دواړه اړخونه لري، هغه د چا پر چا ګټ و تاوان سره ورو خوري. د ښه کاروبار لپاره ښه مدیریت مهم دی که ښه کارکوونکي؟ دواړه مهم دي. که ښه مدیریت ولرې، ښه کارکوونکي به ته پیدا کولی سې، په ښه کارکوونکي بیا ښه کار کولی سې. نو مدیریت یې اول سو، کارکوونکي یې دوم سوله. یعنې ښه مدیریت، ښه کارکوونکي مدیریت کوي. داسې ویلی سو. دا راته وایي چې ډېری خلک دا خبرې کوي یا دا اوازې خپرې یا د ویډیوګانې پر سوشل میډیا باندې موږ تاسو وینو، په لږ وخت کې ډېر پیسه داره کېدل. دا یو حقیقت دی که خوب دی چې خلک یې په موږ ویني؟ دا په اوس وخت کې د ژر پیسه داره کېدو خوبونه چې څوک ویني، هغه ژر راغورځېدا امسیبه یودم به غټه زینه بیا اخیستې، نو خو دی خو هغو نه زینه نور هم غواړي، په هغو نه اندازه زینه باندې به دی دغسې د مځکې سره مخامخ کېږي، خو دا خطر خو هم بیا ورسره تړلی. څنګه کولی شو یو عادي ګراهک، یو عادي شخص دی راځي زما څخه پاور بانک رانیسي، بلته پر خپله لار ځي، زه څنګه کولی شم چې دغه نفر په خپل یو دایمي مشتري په دایمي ګراهک بدل کړم چې بیا هر وخت ماته راشي؟ د دې مشتري سره باید داسې رویه وسي چې دغه رویه په زندګي یو بل دوکاندار نه ورسره کړې، داسې رویه وسي. هغه رویه نو بیا په تا پورې اړه لري، په حالاتو پورې اړه لري چې څنګه رویه په داسې وخت کې وسي. د دې مشتري چې خوښېږي، چې طبیعت دی، نه دا طبیعت دغه جلا دی. ځینې کاروبارونه په ښار کې موږ ته شاهدان یو، بې له مارکیټینګه هم کامیابه شوي دي.
د دې علت څه دی؟ د دې علت ګوره هېڅ امکان نه لري چې بې له مارکیټینګه چې دا کاروبار نه هغه خبره دې منم بې له دغسې منظم مارکیټینګه چې دوی نه پر سوشل میډیا راغلی دی مثال نه اعلانات خپاره کړي دي بس هغه د دغه پرچم ورډ اف ماوت باندې دی پاپولر سوی دی دا یو مارکیټینګ اصل څه یو موضوع سی ده هر کاروبار ته چې ته داخلیږې شه مارکیټ ته پلا کتل کېږي چې مارکیټ کې د دې کاروبار تش یو ګیپ سته ګوره داسې کاروبارونه وایي په کاروبار کې یا تر ټولو اول څه یا تر ټولو ښه څه دا دوه اصله دي د کاروبار که تر ټولو اول سوې نو دا ستا جنس به اول د خلکو پر رسېدلی خلکو به اول خوښ کړي یا تر ټولو ښه څه چې دا جنس چې در دې اندازې ښیي چې دا اول لا ورسېدلی در دې جنس تر اول لا ښیي یعنې خوند یې د اول لا د دوم جنس خوندوري نو زما نه داسې دی د کسان اول دي په مارکیټ کې اوس که د توسانو کاروباریان راواخلو دا مشهوره سوي دي په دې خاطر چې دی اول دي په اول کې بیا په دې خاطر مشهوره سوي دي اوس تر ټولو بیا ښه دي پسې په دې خاطر باندې دی مخته دي یا یې معنا د کلونو کلونو وخت د دې کاروبارونو نیولی دی تر دې حالته پر رسولی د کاروبار لپاره تر ټولو غټ خطر څه شي دی چې هر انسان یې باید په مخ کې ودرېږي او خطر د خپل کاروبار لرې کړي د داخلي سیستم خرابوالی وایي که چې دښمن د باندې سل داخل کې یو وي دغه سلو څه مه بیرېږه داخل د یوې څه وبیرېږه که داخل کې ته سره ګډ وډ سولې دماغي لیول دې سره ګډ وډ سو دا اوس اکثرت نړیوال مارکیټینګ د څه دپاره کوي ښه د خپل ځانو دپاره کوي په نیویارک کې ټایم سکویر په نامه باندې سکرینونه موښتي دي نړیوال دا برانډونه یوازې د دې لپاره دا مارکیټینګ په دې ټایم سکویر په سکرینونو کې ورکوي چې دوی د اعلان په اړه باندې ښه احساس ولري بس کنې د دې 3 سکند دپاره 3.5 شپږ د 10,000 ډالرو پورې شاوخوا باندې دی ورکوي د چیشته خاطر چې ښه احساس ولري اوس خطر څه وخت برابرېږي کاروبار ته چې ستا دماغي لیول خراب شي د کاروبار په دغه باندې خدای دې وکړي چې کاروبار جي په ورځ کې لک افغانۍ نه ګټي او ته وایې چې اوس نو دا دې 1000 افغانۍ ګټي بس بلا چې کاروبار ختم په هغه ګړي ختم دماغي توازن به راسه نور توازن چې کاروبار کې خراب سو په هغه ګړي چې کاروبار بلا خراب دي سبب بس راوړو عادي موضوعات د کاروبار او مارکیټینګ دا شانو بیخي ډېر وکړل خپل د موبایلانو دکان کې او یو مهمه پوښتنه چې زما همیشه زه د هر چا څخه کوم هغه او داسې بیا د موبایلانو دکاندار باندې هغسې بیا خامخا کوم آیفون دې خوښېږي که سمسنګ دواړه ښه دي خو زه آیفون استعمالوم ولې ښه والی دا دی شارټکټ یې اوس ورسره عادت سوی یم که چېرې د سمسنګ سره عادت سم نو بیا سمسنګ د ټولو ښه راځي نو آیفون فکر کوم دغه اول سر څنګه د آیفون سره عادت سولې ولې دې جیب ته واچوئ یو خو دی شارټکټ دی ښه د کیمرې او بلې خلک یې ډېر ماته چې دغونه دکان ته هم راځي وایي د کیمرې ایډیټر ډېر خوندور دی اوس سمسنګ نعادته یم په سمسنګ کې ما خاصیتونو دغه سته چې په آیفون کې نسته نو زه د آیفون سره عادت سوی یم نو آیفون ماته ډېر ښه خوند راکوي زما څخه خپله عموما ډېر خلک پوښتنه کوي زه چې عموما په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې پورته کوم ډېری د آیفون سیټینګونو او هغو اپلیکیشنونو شان نو خلک دا پوښتنه ډېری کوي ول د سمسنګ ویډیو نه پورته کوي نو عمل زه سمسنګ نه لرم چې زه د هغه ویډیو پورته کړم او آیفون مې بیا خوښ په دې دی زموږ ته چې اوس د سوشل میډیا خلک ویډیو پورته کوو ویډیو جوړوو نو د آیفون کیمرا ډېره ښایسته کیمرا ده بیا له ایډیټه هم د په ویډیو کې د آیفون کیمرا به زما په نظر په بل هېڅ ټلیفون کې نه وي په ویډیو کې په عکس کې بیا سمسنګ کېدای شي پر مخ ته زما څه خلک بخوا بدي کوي که ما ول سمسنګ ښه دی باره به سمسنګ نه خرڅېږي یا سمسنګ خرڅېږي داسې دی د آیفون چې دی په ویډیو کې عموما کیمرا یې څه نامي ده او په عکس کېدای شي سمسنګ مخ ته وي هغه زه منمه کېدای شي ګوګل فکسل مخ ته وي کېدای شي بل یو خو په ویډیو کې د آیفون سره څوک څه نه شي ویلی